اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت. کله چې حیا لاړ شي، کله چې حیا لاړ شي، به انسان هغه سکی چې سه خله ترازی، هغه صادری چې خله ترازی، هغه کوي چې وسو طاقت کیوي. والله امام بخاری هغه سره دی. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د هغه دریم شاګرد دی. دریم امام احمد ابن حنبل دریم شاګرد وفات شو. ژوند امام احمد ابن حنبل باندې جنازې ته لاړ، جنازې وکړه. هغه شاګرد شپه کې خوب کې ولیدلو و بچي سم معامله وشوا، سم معامله وشوا. ورته وی اے استاد محترمه، الله رب العالمین میں علم تکتلی ندی، اللہ میں پوئی تکتلی ندی، اللہ میں منزن تکتلی ندی. اللہ رب العالمین را سر احسانوں کو و بچی سے احسانوں. وی استاذ محترمہ تزماد استاذ استاذ وی، زماد استاذ استاذ وی، زماد دخدے پزاد قسم وی ما بچی کلستانم اغسطلو ما بویلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما تب حیارات للا چزستانم بغیر بسم اللہ اخلما. نندور کی نزدی مولانا حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ تیر شوید. سوک ور تراغے ور توی جی ستاس استاذ سرمی ملاوی دل زڑغواری، زڑمی غواری چی ور سر ملاو شو. دیوی کم استاذ سرم اگا ورطنو مخلی اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ ورطوی پاسا و بچی زماد استاذ ادبڑن بے یاد کا. زماد امام اشرف علی تانوی سے بدوی زماد استاذ ادبڑن بے یاد کا. دا ناز دا مجلس غرض میں دادے چھ دا تکبر دروازہ عزیزانو یاد ساتے. دا سشے دے دا تکبر دروازہ دا شرک دروازی اگا زنزیر تزان رسول دی. تکبر کلا رازی چھ دا مشر اہمیت ختم شی، دا کتاب اہمیت ختم شی. نو ما دا مفتی صاحب دا شرگڑ خبر کولا اغینا چاہتا پوس کرے و ما دا خبر لزلی کرے وا چھ موبیل کی تلاوت مکوئی، موبیل کی تلاوت مکوئی. بلا فتوی وربان دے رالی وی جائز سے مسئلہ خونیشتا دے. یہ لے کہ بابا مفتی صاحب زمان دا جواز مسئلہ نہ دا کرے، ما دا تقوی مسئلہ کرے. عوام تا تقوی مسئلہ ہو کئی، شاگردان تم دا تقوی مسئلہ ہو کئی. یاد ساتھی دا موبیل پلی دو کی وہ دا سی غٹ نقصانو ندی چی اغٹ طول دنیا منلی. یو دا حقین دادا چی دا موبیل دا شیشہ دا انسان دسترگو نظر تبائی کی نظر ختمی. سلو درجو کی سستا نظر روانی 2 کالا مسلسل موبیل اگورا ستا نظر براوڑی ستا 50% بدر نہ ختمی گی. چلو ہم در تنویم زماد استاذان و استاذ شیخ محمد ایوب جان بنوری نور اللہ مرقدہ اغی مبارک قسم در تخرم زماد دوئیم درجہ و سرحد کی او چی کتاب بے قتلنا چشمی بے دا سکڑی، کتاب لے بے چشمی سکڑ لے دا سی بے کڑی. ایوب جان بنوری زمانگ دا دارلومی سرحد دا دا دیوبندینو دا اغی کندو نو ستنو نو دا سی بے کڑ. نند درمی درجے طالب درمی اشتباہ چشمی بدلی. دا برکت دا موبیل دے. طالبانو کا عوامی نمانی ندی منی خو علماء و طلباء تمی درخواست دے دا کتاب پزے دا موبیل پزے بانی کتاب گو رئی او دا کتاب پا کتو کے زمان دا یو لوی عالم فیض الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ قول دے. یو طالب رازی ورطوی حضرت شیخ نظر میں خرابی ورس پا ورس باندی نظر میں تباہ کی. ہم مبارک ورطو فرمائل و بچیا دا کتاب مطالعہ کوا، کتاب دے دیر گورا بچیا نظر بدی اللہ سے تراولی. بچے پاسی دلو طالب العلم ورطوی بچیا لگتے نا زما صرف رید معلوم اولا
کن پدی با عمل کے طالب ورتو اے استاذ محترمہ انشاءاللہ عمل بکوما زب عمل ور باندے کوما وی خڑے رکھا شپگو رضی بادر آگے فیض الحسن دیوبندی ورتا کتاب کو لو کو بچی ادا کر خوایا طالب العلم شروع اکڑلا بالکل ورتا عبارت کو لگولو ورتوی اے بچیا بالکل جسو کتاب گوری داغی پا شپگو رضو کی مانا حفظ قوی کی گی زویا کتاب مطالعہ دیر کوا او بے ورتویلی دیر عمر پوری بستا نظر کار کئی زمانگ دا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ متعلق راضی ندی اخبل نامہ دا زید بن خالد رضی اللہ عنہ ندی نظر دیر زید تیز ہو یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پا دور کی بیمار شو اے بی غزویل اتلو بیمار شو چی بیمار شو نمرگورو فیصلہ داو گا جدی بو مدل تفریدو اگا ورطا پا جڑا شو وی خودے تو گو رئی دا اللہ ورزینا لوی ورزینا حیاو کئی ما دلتا مپرے دائی ورطوی ولی تو بیماری تکلیف دے درتوی نا 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 دمرا خو کولیشم چی دا مرچینا زپ مرچین ناستم نزتا لخپل دشمن خودیشم چستا دشمن پلان کی زے کے دے ورطویلی دا سو وجدہ وی زمانہ دا رسول اللہ زمانی تا نزدے وا ما دا حضور پاک علیہ السلام دا اودس اوبو پاتوی ما دا نبی علیہ السلام آغا اوبرا واغستے او پخپل سترگو میں امگلی ما تا محبوبو فرمائل اے ابو ایوبا خدے بستا نظر نکمی او ستا نظر با ار وقت تیز کار کئی نو ما خیر دے بوزئی یوزے کی میں دا سوکیدار پا صفت کی نوئی با دو ملہ کے بزتاصل دشمن خیم چہ دی وقت دا غیر توجہ کم طرف تدا دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نصر کی اللہ برکت ولی اچولو دا نبی علیہ السلام دا او دست ابو برکتو غرض میں دا دے رنو دو خبری سوال یو دا چہ دا موبیل دا اغا سیز دے چہ زمان نے حیاء ختم کڑا زمان نے حیاء سکڑا ختم اکڑا دیشی علاج پکار دے وہ خاص کر مدرسوں والا ہوتا زما پا دے خبر دے علماء نہ خپکی گی زما خپلا دا سوچ دے ما خپلا خپل مثال در کم دا شگر دے دو سا بیماری دا اللہ دے تا سٹولو تا سرزمون گا چھ سگنی دے اللہ دے تینا اس آتی سوک دی اللہ دے سرزمون صحت ورنسل دا دی شگر دا پا زما پستر گو بانے دے بدا سر غرزے دلے دو درے جوڑا چشمے میں جوڑے دا خدای په ذات قسم خورم ګورې تکبر په بنا نه بل معاملې را باندې جوړ نه کړ یاره سوچ مې دا وکم د قرآن شریف تلاوت په ناظره کوم بس اوس درته قسم خورم د سترګو درد هم ختم شو او کتاب بغیر اکثر بغیر چشمو اوس پڑھاوم دا لنډې دو میاشتو کې راته پته ولګېد او مولا تا خو ځان په ګولو تباه او برباد هسې داسې ته م کتاب ګورئ کتاب گوری قرآن شریف تلاوت دیر دیر کوئی نظر بمو اللہ تیز کی کتابون دیر دیر گوری علماء استاذ علم کی با اللہ برکت واچئی او پا موبیل مطالعہ باندے فیدہ نہ حاصلی گی دین ازان اساتی موبیل آگا خطرناک بیماری دا چی زمانگا دا کورن حیال آڑا پا ایمانی ہوایا خبر رایا دا شو حکوم ایزا ٹیم کم دے حکوم ہے ابو ایوب انصاری خبر ہمیں اکڑا پکے دا خبر رہا دا عبداللہ زید سلیم رحمہ اللہ نامی دا سلیم بن عبداللہ دا سلیم لوی تابعی دے لوی سڑے دے دے وادر آگئے سشیر آگئے وادر آگئے چھ وادر آگئے نو سلیم ہوئی چھ زمان پلار عبداللہ رضی اللہ عنہ دعوت نامی اولی گلے خلق راغلل خودی طولو دعوت ناموں کی لے گلو کی مقصود دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ راتللو ذکر دا مشر صحابی پاتے ہو دا طولو کی رستو مشرانو کے پاتے دے انس بن مالک او دے پا مشرانو کسانو کے پاتے دے حضرت
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راغ موبایل مبارکی کورونو زمونږ د ودونو مبارکی لګ دې ته رسومه چې نن اسراف په کم حال دی نو خدای شته چې ما ته موسم بچو ویل وی دادا زه چې مسله ته کوم لومبه کور کې کوم خبره زما وسو الله په دروغجن لعنت لګلې ما ته دادا ستا هم درې سلور واسکټ دي مالي او بچا دا ځکه هم خبرو کې اثر ختم شو دا چې مونږ کومې خبرې کوو او دا عمل په دا عوام نه کوي مال بچی د دې مین وجه دا ده چې مونږ نه د بني اسرائیل مولیان جوړ شوي دي هغوی کې دوه خبرې وي یو پکې دا و چې خبرې به کولې عمل به پې نه کول او دویم دا چې هغوی د پیغمبرانو توهین کولو د مشرانو توهین به کولو عزیزانو تاسو ته پته ده چې نن موږ مولیانو پسې نه ختو په ایمان او امام بخاری کله تیر شوی او د نن زمانه د شر د فتنو نه ډکا حالات کې اگر پاسي کې په امام بخاری باندې اعتراض کوي بلا خلق ورته ناستي بیان اوریدو ته تبه قیامت کې نبی علیہ السلام تسوي تبه سوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکه ځان سره لکه سوچ پکار دی مړه ځان سره دا علماء ناستي امام بخاری د کتاب په سر کې چې کله کتاب شروع کړي نو فورا شروع کړي دي نو چا علماء او صداقت شارحین شدیدا الحمدلله ول را نوړه نو دا په دې اعتبار باندې چې د الحمدلله چې کوم حدیث ته چې په سر کې راځي پاغي کې د باز راوینو باندې امام بخاری سره لکه شک ور باندې نو امام بخاری د خپل کتاب شروع د داسې حدیث نه کوي چې داغي پر راویانو کې داغي ذره بر شک راشي نو دی وجنه کتاب بغیر د الحمدلله نه شروع کړي تقوی دومره اندازه کې او زمانه زما په شانت خوشاټه راوچتی کې و امام بخاری وې خدای پارسیوان مولا نو تاسو شي خدای تعالی دې په خلک کې کول غټه دانه راوخی جواب داسې دانه داسې دونیم سی رہی کنه داسې چې دا شونډې دي لاندې پرتی مړه او په دې تندې دي لیکلی شوي چې ما د امام بخاري د عاشق مصطفی د هغه په کتاب اعتراض کړو سزا مې دا ده چې نن زما په خوله کې 2.5 کیلو دانه راختلې ده الله دې راوخیږي زه خو هم لږ غیرت په کار دی مړه ما د ټولو مولا صاحب طلب نو څه وکړم ما مې پر دې منبر نه چې راتللم ښکته کوئ مې ځه مه کوه بیان په منبر باندې زه خو به حق وایم زه به د آقا دربار ته مخامخ کېږم زما محبوب وړاندې به زه اقرار کوم چې ته زما محبوب پیغمبرې ما ته به وایي زه څنګه ستا پیغمبرم زما د کتاب زما د احادیثو د معلم په ذات حمله وشوه تا خو سره خبره ښکاره نه کړلی شوه یېرېدلې نو عزیزانو نن هغه وخت چې مونږ اعتراضات کوو په ائمو باندې په علماو باندې په مشرانو باندې الله دې مونږ د دین وساتي نو یو خبره د موبایل دور دی تاسو نه د کتاب اهمیت لاړو د کتاب د ادب په وجه باندې زمونږه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغه شاګرد امام محمد رحمت الله علیه سوګو امام محمد چا چې مبسوط پشانت لوی د علم او ذخیره را جمع کړی دا د چا تصانیف چې وړوکې گاډې وړلې نشي دا چې تقریبا 3 حصے لسو حصو کې 8 حصے دغه تصانیف په سین لا وشوي د وخت ظالمانو بادشاهانو هغه تصانیف په سین لا وکړل په سمندر لا وکړل خو چې داغینه بیام لګ پټ پټ پاتیو قسم دې کوي یو گاډې یو سیا کتابونه امام محمد رحمت اللہ علیہ نا چا تپوسو کو اے امام محمد اللہ رب العالمین ستا علوم کی برکت اچولے دے و امام محمد سوجدا امام محمد رحمت اللہ علیہ مبارک میں وی دا زما کمال نہ دے دامی دا قلم کمال نہ دے دامی دلی کلو کمال نہ دے زما دی پر بلا یزال قسم ہوئی
ما دومره احتیاط کولو چې په کم قلم باندې به مالکلو کړل. ګوري ورته اوس ید نن زمانه مفتیانو حضراتو عبدالمتین سوال کوي، عبدالمتین منت کوي، کتاب ورته کم خائے، علماء کتابونه کم خائے، مطالعه کم کوي، طالبانو ته ادب خائے. نن د ادب دروازه بنده ده. والله العظیم امام محمد نه تپوسو شو دومره لوی کار درنه الله څنګه واغستو. امام محمد ورته فرمایي وی الله رب العالمین ما ته ذهن کې اچولیو کم قلم باندې بچ مالک لوکړلو زما دې د خدای په ذات قسم وي چې هغه قلم ما پس مکه باندې غرزول نه ده ما ببرکی خودلو یو ورځ زود شوه ما پترا تن ولګېدلې زما قلم زما د ډډې لاندې شوه زور باندې بروما قلم زمان لاندیو. خوب گرا تخپل استاذ محترم وی بچیا پاسا سباند چی تلی کل کے وہ بچیا اغسطا دڑر لاندے پروتے زچرا پاس ادلما ما قلم را واغستخ کل مکو بے می التکی خدا عزیزانو دی امام محمد کمال تا اگو رہے قسم بخدے چی زانتا زانتا دی امام محمد کل رای راغلی دا ټولو احناف اغي ترجو کړي دا ډېر داسې راغلي دي علما پوهیږي وای دا د امام محمد رای دا قسم په خدای علما او د احناف ور ترجو کړي دا هغه امام محمد عزیزانو سلام دي سړې پاتې نشلو هغه د امام احمد ابن حنبل پشانتی د لوی امامانو استاد الله وګرځولو. کتاب راوالی مولانا سے پسمک اقدما نن زما درخواست ہے مدرسے دی اللہ نورم ڈیری کی علماء دی اللہ نورم ڈیر کی خو اللہ دی زمان دا موبیلنا مینا کتاب طرف تتاو کی لکا زما بیان ارسوک اوری یو خبر در توکم ما دا ادب خبر کرے و مال چیرا یو غلد لاند پسمک باندے کاغذ پروت او پاغی لکلیو محمد او ہو جواب رانا گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دایر کاغذ را اوچت کو خکلی کو غل روانو دا غلا پسی آگه دا پٹکی پوال کی کی خودو واپس راگا جدس چل لے چی دانون بیوسم علتا بے کی دما بے خزاسم غلا پسی زمد دے بے دبی را ونشی اللہ دا ہدایت دروازی کلاوی ساتی چی کل لارو غریبا چی کتلا چی علتا دا اس کو پٹکے ایک دم دا کاغذ نو دا خود پٹکی ول کے دے اوس د پټکی ول نه چراو باسما دا پټکی ټول دلته کېدا بچی پټکی کی خودو الله عزت بدل کو لګ آرام وکا یو 15 منټه به روان شي شپه لا وګدا چې څنګه سر کی خودو شپه کې ورته خوب کې امام الانبیاء راغی پاسه بچیا زما نوم دی خپل کړو زما نوم دی داغه عزت ته وکړو پټکی دی دلته راوړو کې دی خودو بچیا پاسه نور غلا مکوا او توبه وباسا او زته د بچای وخت مشیر شولې اس کوا مزی درخواست میں دادے کتاب ادب کوئی قرآن شریف بالا احادیث مصطفیٰ لان دے اصول فقہ لان دے فقہ داغے لان دے صحیح شوا نحو دا فقہ لان دے فقہ برکا نحو صرف دا لان دے کے دا منطق دا ٹولو لان دے کے دا سی کتابوں نہ لگوا قرآن شریف اعلیٰ کتاب دے اب پٹولو اعلیوی تاسی پختنو با جماعت دا پوخونه دا قرآن شریف چی اوینزل پیمانی ہوئے آغی بودائیگان خوزو بدا بلچی خدای بارانو کی دا سی وکنو دے زنانو بسویلی بلچی یرا دا پوخونه دا قرآن شریف بینزی بیاوی باران نکی گی خدای با بارانو کو دا سی کلکی مضبوطی عقیدی وی دا قرآن شریف دا کپڑو اوبو بی لاندے نغرزولی هغه به د کوټو په چھت باندې واچولې زما خپل مور وا قسم دې چې دعای قنوت نه ورتله خو خدای قسم دې زما مور په دعای قنوت نه پویدله اللهم انا نستعينك ونستغفرك زما مور لدانه ورتله با زاره مې بشنه شو نه یې دله او یو ځلې زما دا د کتابونو کڅوړو ما نمک منډي کې دوره وړه د مرامه
ستن مې کې چې لاړم نو ماته ول زوی دا کپڑا خو د خیره نه ده مال چې او مورجان لګه خیره نه قسم در تخرم زما ورندارګانو ته هغه کپڑا ورنکړه خپلې او وینځلا او ما وته قتل مال ته زما امور سکی چې وینځل نه هغه وبیر اواغه چې جام کې واچو چې جام کې واچو نو زمونږ دا کوټې ته داسي وړان در پایوا بس باغی او خطل او مور میں پناہ سنا سبانے پہ کوٹی چت باندھی دا او بخورے ہدایہ و زمان پک آگا بو جنگی مشکات شریف او پکی جلالین شریف او پکی آگا وقت جلالین بو وڑا دورہ کے ول غرض میں دا دے آگا مور زمان وفات شوا پا دین نویم چگن دے دا زتا سے تدخپرین آگا مور ما خوب کے لئے درے وا بیت اللہ شریف پا طواف مطاف کے ناس توا قیدی پا شکل باندے مالموری سنگ راغلے ہوئی بچی استاد حج مبارکی تر راغلے ما داغا خلق دعائی قنوت نورت للا اندوانو سرا زمانگ دس پنگیرو مقابلے راغلی اندوار از غلولی یا اندو دا دے اسی کے دیزے نا اونی ولو دا دے کسوڑے نے اونی ولو خوزولے شابہ کلمہ ہوا آگے وطدلی مرا مسلمان ماما تنگاو میں ماما پرید دانگم ویلی نا کلمہ باوے اے مسلمان لزر روپے والا ما باندی کلمہ موایا اور توی نانا لزر روپے دیور کے شاہ کلمہ ہوایا بیاور توی شل زر روپے واخلا ماما تنگوا ماما مجبوروا ورتوی شل زر روپے دی واخلا کلمہ ہوایا ورتوی اخیری ما سر 30,000 روپے دی دا واخلا او کلمہ ہوا پرے میں دا مجبور ہوا میما ورتوی 1,000 روپے دیم دروال او کلمہ ہوا آگے بل نمی پریدین اس ملکے میں کہ بل زور دیرا کو شیر آنا ڈھولو باسی اختم مکمل ختمی گی ولزا کلمہ راتا ہوا بل مرگری تی آوازو کو ویلی سر سر کلمہ ورتا ہوا آگے ورتا ویلی تال اخپل ندر جی آگے ویلی راتا نرازی خو پتائی نخرسوم کلمہ نرازی خو پتائی نخرسوم نن زمانگا اسلام تا اگورا زمان دین تا اگورا اگا خلق دین خرسی چی دین ورطا یاد دے دا خوش ہو اگا خراب شو منڈئی چیلیا تا خو پا 10 روپے خرسے گے زمان مخکینے مسلمان دا سن 1942 دا 1823 مسلمان قسم پا خدے کلمہ ورطا نہ ورطلا خو بیم نہ خرسولا موتا ثابت قرآنیت دے و خرسوے نو خبر دا سدا چہ دا اللہ رب العالمین نہ خوف یر پکار دا ما آیتون ویلیو پات شرانا آگی کی امدنگ خبر ہوا چہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا دی استقامت معنی دانا دا چہ دام کوا و دام کوا حال تبارک لا کوا بے جمعات ترازہ نفلون کوا نا جمعات دا توبے زیدے و دکے با توبہ اباسو دیکھے با اللہ سر جوڑا کو او دغا جوڑا با بیا نماتو دغا جوڑا با بیا دا وعدہ با بیا دا وعدہ با بیا یا انشاءاللہ کامیابی بوی اللہ جل جلالہ دی ستاسو زمون دا ٹولو کامل ایمان نصیب کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ورز انتہائی رالنڈ شوی ننور با انشاءاللہ بیان پاوکم باندے بس کو انشاءاللہ انشاءاللہ پاوکم باندے با بیان ادرو او کا اللہ تا منظور نو کوشش کوئی چی بیان تا اکثر مرگری خول مخی نرازی بار ملمانو الحمدللہ دیکھ خوشک نشتہ دے بہرحال انشاءاللہ دورت لنڈے دو پا بینا باندے با پاوخ را مخی کیو انشاءاللہ پاوکم باندے بیان ادرو انشاءاللہ دعاو کی الہ العالمین خدا استا رضا او استا لقا منصب کی زمانگا دا مسجد کار کی ڈیرو مرگرو دخپل مالنا صدقہ اکڑا زی پمائی غیرتو کو محتاج نکلو چاہتا نو اگا ملگرو خب اخلاص سر دعا ورطا الحمدللہ ما ورطا بیگا پا تالاش کم کڑے دا خطا سے تم درخواست کم دا جماعت زمانگا استاد سے دے خو گوارے اگی خلق دا جوڑ کو چاہوی زمان بات بے یم واللہ کراش دا زمان یقین دے چیزیم راضی باو چیزنیم واللہ کی بجی طرف بے اگو رہی آگے خلق دا جماعت تا سے تا جوڑ کو ستا سے بچو تے جوڑ کو ستا سے نوسو تے جوڑ کو
نو د الله رب العالمین شکریہ ادا کړي. که شکریہ مو ادا کړه و که انسان د انسان احسان ومنلو به د خدای مني. نو زه خو یم چې یا الله چا چې ما سره په دې کې احسان وکړو، چا چې ما سره په دې کې تعاون وکړو، چا چې ما سره په دې کې د تعمیر په دې سلسله کې زما د موبایل په کولو سره قرباني کړې ده، یا الله خدای د عثمان غنی رضی الله تعالی عنه په شانتی پاک خیسته او مزیدار د قناعت او سکون سره مال ور نصیب کړي. او الله کریمه څومره چې په دې کې چا څه لګولي الله کریمه په خپل بارگاه کې قبول او منظور فرمایي. الہ العالمین خدای زموږ د مدرسه الله د اعمال یو لوی مرکز وګرځوا. خدای دا کوم پاتې کارونه چې دي خدای دام الله ته مونږ ته سر ته ورسوه. خدای ته زموږ رب زموږ خالق او خدای زما خو تاسو در باندې عقیده جوړه شوه چې داسې به د شام په دې اوس وخت کې نه جوړه. خدای ما به دا دعا کوله چې دې جومات ته د پاکو پیسو تنظیم وکړه. زموږ د علاقې یو کس تېرېدلو په لاره باندې نو ابل ورته ویل چې کار بیا شروع دی. مړه مولوي صاحب به بیا شوړه لاس ته راغلي، ګټه شوړه بیا راغلي او دا څه پته لګي. الحمدلله الحمدلله ما ته چې کومه شوړه الله را کړې والله که عمران خان سره والله که شهباز شریف سره والله العظیم که د چا سره که د سعودي حکمران سره ما ته الله قناعت را نصیب کړي. او قناعت د ټولو دولتونو اعلی دولت دی. او الحمدلله دغه عقیده دی الله زما او زما د بچم نصیب وګرځي. مونږ چې چا سره تعلق ساتو خدایا مونږه د دوی سره په آخرت کې د نبی علیہ السلام په عاشقانو کې را پاسه. الله زمونږ د دوی ټولو پریشانی ختم کړي. الله کوم ملګری چې د جامعي خیر خواهان دي خدایا مونږ سره تعاون کړي د تعمیر په دې کار کې الله زمونږ د تنخواګانو سلسله ده الله مخې تر روانه ده. رب کریمه خدای دا غي مسلم را ته حل الله د لنګر مسلم را ته حل کا حل کولو والا تی الله او چاته مو دروا خلق شپګنیم پټه جمعات شروع کړي سره کې په اور په لګولې چاندوا چوي چاندوا چوي. ما ته سمرګیرانه موري سه موږ له چاندي اعلان کوماله نه رورا ستاسو مدرسو کې بچن چاندي اعلان کوم خود دې منبر نه د چاندي اعلان نشتا. دینه به ان شاء الله د قناعت اعلان وي، دینه به ان شاء الله د توکل اعلان وي، دینه به ان شاء الله د اغه زړونو والا اعلان وي کوم زړونه چې الله ته په زړونو کې خاص زړونه دي. الله زموږ د ټولو پریشانی ختم کړي. الله کریمه خدای د کوم ملګرو چې د دې مدرسې په دې تعمیر کې حصہ واغسته د مسجد الله دا ستاسو د نبی مبارک د قدمونو والا چتو دی باندې نبی علیہ السلام سو علماء ولیدلو چې په دې چت باندې ګرځېدو او په دې باندې چې د چا کانه ولګېدو د چا سیمټ ولګېدل. الہ العالمین خدای ته ورته په دواړه جهان بدلی ور نصیب کړي. الہ العالمین زمونږ د دې مسجد او د مدرسې ټول ضرورت الله د خپل خزانو نه پوره کړي. الله زمونږ د ټولو پریشانی ختم کړي. دعا وکړي الله خدای څومره اسلامي ملکونه چې دي الله خپل کې متحد متفق کړي. الله د مسلمانانو مېنس کې د نفرتونه په محبت بدل کړي. او الله کریم څومره بیماران دي ټول ته الله روغ صحت نصیب کړي. څومره مشران وفات شوي زنانا مردانه زمونږ یو مرګره دا غوي ماما وفات شوی د بڑابیر ناغویم درخواست کړي. نور مرګرو الله زمونږ دی علاقه کې د دې مدرسې یو ډېر مخکینه بانیو سلیمان اجي صاحب داغي په زنانو کې او زنانه د انګور هغه وفات شوی. دعا ورته کې رب العالمین دی اعلی درجه نصیب کړي. رب العالمین دی د دې مدرسې زمونږه د طالبانو او روحاني مور ده. او هغه وخت مور وا چې طالبانو با د روټۍ په کوڅه په کوڅه ګرځېدل هغه مور به په خپل لاسونو باندې 15 او 20 پراټې پخولې. زمونږ هغه مور بیماره ده. دعا ورته غواړي الہ العالمین خدای د دې آقا د مدرسې په برکت باندې زمونږ د دغه مور روغ صحت نصیب کړي. الہ العالمین خدایا کمه مور چې طالبانو ته د بچو مینه ورکړي او الله هغه مور ته نن بیماری تکلیف دی ورته الله روغ صحت نصیب کړي. الہ العالمین زمونږ دا تعلق د دې عوامو سره او د خواص سره د خپل رضا سبب وګرځي. زمونږ د ټولو په اخر وخت دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله